السلام علیکم ورحمة جوړ خیر. سلامت جوړ خیر اوسې، مننه. ژوندی اوسې. خیر اوسې. مننه وروره. چا ویله وایي ستا دوکان بېګا شپه غلا شوې ده؟ والله وروره داسې دی چې که دا اوس ومې نو څه په در نه خوري، په خاطر د دې چې هېڅ چا د دغه شي مخه ونه نیوله. دغه دی را اوس ګوره په دغه تان دی را اوس مې دا ګوره پاکټ مې اوس لاس کړ. یو دا تان دی دا نن مې دا راوړ چې دغه کې پرون دلته چې دی وعدونه جوړې وي دا مې کې ونیولې یو توره سپینه کې او ګاګ نور هم راغی. زما ما دا دوکان مې ډک و، دا خو فول ډک و تر خولې پورې. بیا ما خپل دا مال چې دی دې په خاطر باندې چې باید چې مشتري ونه وایي چې زما مال ما سره دا رنګ دی نشته که نه. ما نور مال نوی مال مې راوړو په دا 2 ورځې مخکې مې راوړو. 2 ورځې مخکې مې راوړو، تقریبا 2 کارتنه مال په دغه میز کېښود. په دې میز مې کېښود، یو کارتن مې داسې دلته دا کېښود سر په سر 10 تانه او یو مې دلته داسې کېښود 20 تانه دا و. تقریبا چې 80,000 روپۍ 2-80,000 روپۍ مال دا و. دا دلته وځي په دا ډک کارټن بند ایښی و چې دا اوس هم بعضې پلاستیکونه به پراته او زه نور نه یم د بده زړه نه یم رانوتی، پوه شوې. دوکان ته سر راغلی نه یم، کلوپونه را مات کړي. دغه دی اوس مې نور کلوپونه راوړل، داسې ګورئ دا نور کلوپونه مې راوړل، دا مې نور راوړل چې ورته وایم دا هم ضعیفه دي، خو دې کلوپ باندې دا ډېر قوي کلوپ و، دې باندې زور وهلی و. ګوره زور وهلی او کونډې مات کړي، خو دا یې نه مات کړی. او دا نور داسې کلوپونه چې وو دا دغه ځای نه مات کړي وو، داسې شی ور اچولی وو دې ځای کې مات کړي وو. نو وروره مال یې رانه وړی دی، زه به زما الله دې زما عرض واوري او دا فاسد دولت دا د چارج نه اوري، دا ټول تړلي دي. دا فاسد دولت دی. 12 اوزې هغه تاسو سره سمکاري ونه کړه، خو ورته مې راپور ورکړ. هغه بس راغی دلته کلا درته ودرېده، راغی څه شی شوی خط کې راته ما کتابچه کې ولیکه ولاړل. ما ته هېڅ کوم فایده یې رانه له، زما باندې هغه تېرېږي چې کوم مشکلات هغه په ما تېرېږي، زما په زړه تېرېږي. زما دا نن مې ټوله ورځ نری در په دې زړه باندې و. نوې مال ټول وړی دی، دا پاس ټول نوې مالو 40 تانې دغه ځینې وړي دي. دا ګوره دا مې ښي دلته نور هم وړي. ما د حساب یې ولا وکړو پلار مې ما 2.5 لک روپۍ بله ورځ راوړه او 80,000 مې هم راوړه په بېګا راوړه 3 لک روپۍ تقریبا وړي.